دا هغه شیبه ده چې له ایران څخه په ریل ګاډي کې رابار سوداګریز توکي په لومړي ځل د افغانستان خاورې ته داخليږي. دغه ځای د هرات ولایت د روزنګ تمځای په نوم یادېږي. په لومړي ځل دغه ریل ګاډي وکولی شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ دغه انتقالات ترسره کړي. ورود قطار جمهوری اسلامی ایران به خط راهن افغانستان ساعت 21:30 ورود قطار جمهوری اسلامی ایران به خط راهن افغانستان ساعت 21:30. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې له ایران څخه یې په توکو بار اورګاډی په ازمایښتي ډول د هرات ولایت د روزنګ تمځای پورې خپل مزل په بریالیتوب سره ترسره کړ. په دې تړاو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې نور به د افغانستان او ایران ترمنځ ډیری سوداګري د ریل ګاډي په وسیله ترسره کیږي. د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو انتقال له یو خوا ارزانه پریوزي او له بل خوا له دې څخه چې د وخت ضایع وشي مخنیوی کوي. د افغانستان او ایران ترمنځ به دغه د اورګاډي پټلۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې لا هم پیاوړې کړي او هغه تجارتي اموال چې افغانستان ته راځي د دې په خاطر چې د لارې مصارف یې کم شوي دي افغانانو ته په ارزانه ډول پریوزي چې په بازار کې به ورسره مالونه نور هم ارزانه شي.